یونس قانوني باید د سولې خبرو کې د مجاهدینو ځای معلوم وي. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلاس چینل ته ښه راغلاست. هیله ده دا ویډیو تر پایله وګورئ. د طالب استازو امریکایي ډیپلوماتانو ترمنځ په قطر کې د سولې له خبرو سره هممهاله په کابل کې ځینې پخواني جهادي مشرانو او سیاسي څیرو ویلي د افغانستان د روانې جګړې پای یوازې په سوله کې دی. دوی ټینګار کوي هغه جهادي ګوندونه چې له طالبانو سره یې جګړه کړې باید د سولې په خبرو کې څنډې ته نشي. افغان سیاستوال محمد یونس قانوني وایي باید د سولې په خبرو کې د مجاهدینو ځای معلوم وي. نوموړی کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د 5م تلین مراسمو کې د وینا پر مهال د پخواني مجاهدینو له مشرانو وغوښتل چې د سولې په اړه ځانګړې طرحې بیان کړي. ښاغلی قانوني وایي له طالبانو سره تر ټولو لویه ستونزه د مقاومت حوزې لرله، خو د سولې په خبرو کې د مقاومت د حوزې ځای کوم دی؟ طالب له موږ او موږ له طالب سره وجنګېدو، خو اوس د سولې هغه هڅې چې پکې د مقاومت حوزې مناسب ځای ونه لري هغه عادلانه سولې ته لاره نه هواروي. که څه هم په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې له بل هر وخته اوږدې شوي، خو جګړه لا هم په افغانستان کې هره ورځ قرباني اخلي. او د افغانستان د سولې عالی شورا مشر محمد کریم خلیلي غونډې ته وینا کې وویل په هیواد کې د جګړې ټولې پلمې باید ختم شي. نوموړي زیاته کړه حکومت له طالبانو سره د تسلیم کېدو تمه ونه کړي. نوموړی وایي تر څو پورې به موږ هره ورځ د شهیدانو په کاروان کې 200 کسان ور اضافه کوو. راځئ چې یوه حل لاره پیدا کړو او هغه دا چې موږ عزتمنه سوله غواړو. په دغه بهیر کې موږ طالباني امارت ته نه ستنېږو، خو باید له دوی د تسلیم کېدو تمه ونه لرو. یوه معقوله او منطقي کړنلاره پکار ده چې باید دواړه لوري پر هغې توافق وکړي او په هیواد کې پایداره سوله راشي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی غونډې ته وینا کې رمزاً وویل له دې وړاندې پر ده نیوکه کېده چې طالبانو ته ورونه وایي، خو په وینا یې د مسکو په ناسته کې ټولو مشرانو طالبانو ته د ورور خطاب وکړ. دغه سیاسي او جهادي مشران وایي دوی چمتو دي د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. عبدالرب رسول سیاف چې په تیرو کې تل د طالبانو په کړنو نیوکه کړې وایي په افغانستان کې د جګړې ختمول له سولې پرته بله لاره نه لري. ښاغلی سیاف وویل د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي. جهادي ګوندونه له 2001 کال مخکې د شمالي ائتلاف تر چتر لاندې له طالبانو سره په خونړۍ جګړو کې بوخت وو. ډېر دغه سیاسي او جهادي مشران چې نن شنبه د پخواني ولسمشر د لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم 5م تلین مراسمو کې سره راغونډې شوي وو، څه باندې یو میاشت مخکې په مسکو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وغږېدل. تمه ده چې د روانې زیږدیزې میاشتې په وروستیو کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري، خو معلومه نه ده چې له کومې طرحې سره. مننه کوم چې تر دې د موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې تازه خبري او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو هیله د پښتو پلاس چینل سبسکرایب، د زنګولې بټن ووهئ او خپلو دوستانو سره هم شریکئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.